خیبر پښتونخوا کې 2000 جوماتونو او مدرسو ته په سولر لګولو کار جاری. منصوبې سره به غریب ولس ته د کال د 80 کروڑ روپو نه زیات بچت کیږي. 8,40,000 موزګزارو ته به د حکومت د دې اقدام فایده رسی. د توانایي د منصوبو په وخت تر سره کول د موجوده صوبایي حکومت په اولنو ترجیحاتو کې شامل دي. د توانایي د سیکرټري نثار احمد وینا د خیبر پښتونخوا حکومت به روان کال کې د شمسي توانایي 2 اهم منصوبې مکمل کړي. د دې منصوبو نه به 15 میگاواټ بجلی پیدا کیږي چې غریب ولس ته به د کال د 80 کروڑ نه زیات بچت ورکړي او 8,40,000 موزګزارو ته به فایده رسیږي. دا وینا د توانایي او برقیاتو سیکرټري ښاغلي نثار احمد د خپل صدارت لاندې د کلیز ترقیاتي پروګرام په لړ کې د شمسي توانایي په 2 اهمو منصوبو د جایزې اخیستو غونډې ته کړې ده. د دغه منصوبو لاندې د صوبې 2000 جوماتونه او مدرسې به سولر کولی شي چې پکې 15,000 جوماتونه او مدرسې د بندوبستي علاقو دي او 2,000 جوماتونه او مدرسې قبایلي زمشو سیمو کې دي. غونډه کې د توانایي سپیشل سیکرټري حبیب الله عارف، سینیر چیف پلانینګ افیسر ظاهر شاه، پراجیکټ ډایریکټر انجینیر اسپندیار خان، په منصوبو د کارکونکو حکومتي کمپنۍ نیشنل ریډیو کمیونیکیشن کارپوریشن NRTC نمائندگانو عالم خان، حیدر خان، عامر افریدي او نورو واکمنانو ګډون وکړ. بریفینګ ورکولو کې ویل شو چې د صوبې مختلفو بندوبستي علاقو کې د 15,000 جوماتونو شمسي توانایي ته د اړولو په منصوبه تیزی سره کار روان دی چې پکې 2,400 جوماتونه شمسي توانایي ته منتقل کړي شوي دي او 2,600 به روان کال کې سولرایزد کړي شي. د منصوبې لګښت 15.8 اربه روپۍ دی. دا شان د زم اضلاع په 2,000 جوماتونو کې 600 سولرایزد کړي شوي دي او 1,400 جوماتونو ته به روان کال کې سولر سیستم لګولی شي. د توانایي او برقیاتو سیکرټري ښاغلي نثار احمد دواړو منصوبو ته په وخت د فنډز ورکولو او پاتې کار د ټایم لاین دننه مکمل کولو باندې زور ورکړ او هدایات یې جاری کړل چې د رمضان په دوران جوماتونو ته د سولر انرژي ورکولو په لړ کې کمپلاینټ سیل دې مؤثر کړی شي. د NRTC واکمنانو په دواړو اهمو منصوبو د کار تیزولو باور ورکړ او په وخت د منصوبو مکمل کولو د عزم پخلی وکړ. د سولر پراجیکټس ډایریکټر انجینیر اسپندیار خان ټیکادارانو ته ضروری سپارښتنه وکړه. په دې موقع د توانایي او برقیاتو سیکرټري ښاغلي نثار احمد په ډاګه کړه چې د توانایي د منصوبو په وخت تکمیل د موجوده صوبایي حکومت ترجیحاتو او پاملرنه کې شامل دي. امجد علي خادم، پښتونخوا TV، پیښور.